السلام علیکم ستړي مشي وخت مو په خیر تاسو ته له زیرنې څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن جمعه د 1404 هجري لمریز کال د قوس یالندۍ اومه چې د 2015 زیږدیز کال د نومبر له 28 سره برابره ده. عزیر صافی مو تاسو ته له زیرنې څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. په سوریه، غزه او لویدیځې غاړې کې اسرائیلي عملیاتو پراخ غبرګونونه راپارولي. ولسمشر پوتین وایي روسیه چمتو ده په لیکنې بڼه تضمین ورکړي چې پر هیڅ اروپایي هیواد به برید ونه کړي، او په جنوبي او سویل ختیځ اسیا کې سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو پراخ انساني او مالي زیانونه اړولي. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په سوریه، غزه او لویدیځې غاړې کې اسرائیلي عملیاتو پراخ غبرګونونه خپرولي دي. اسرائیلي ځواکونو د سوریې په سویلي سیمه بیتجن کې په هوایي او توغندیز بریدونو کې لږ تر لږه 14 کسان وژلي دي. د سوریې حکومت وایي په وژل شویو کې ښځې او ماشومان شامل دي او دغه حمله یې جنګي جرم بللی دی. په همدې ورځ غزه کې هم د اسرائیلي پوځ په ډزو او هوایي بریدونو کې یو فلسطینی وژل شوی او یو ماشوم د ټانک په ګولۍ ټپي شوی دی. په لویدیځې غاړه کې 2 فلسطینیان د تسلیمېدو پر مهال د اسرائیلي ځواکونو لخوا په نښتو کې ویشتل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر دا پیښه ښکاره لنډمهاله اعدام بللې او ویلي دي چې دا کار د نړیوالو قوانینو ښکاره سرغړونه ده. دغه راز د بشري حقونو اسرائیلي ډلې بیت سلیم هم دا وژنه یو ډول اعدام بللی دی. د ماشومانو د ملاتړ نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي چې د اسرائیلي یرغلونو له امله سلګونه ماشومان ښوونځي ته له تګ پاتې دي او ګڼې ټولنې د محاصرې تر سختو شرایطو لاندې دي. ملګرو ملتونو او اروپایي هیوادونو د لویدیځې غاړې د بېوسلې فلسطینیانو په وژنه، د استوګنې د ساحو په نړولو او د میشتو په تاوتریخوالي کې د زیاتوالي په اړه سخت غبرګونونه ښودلي دي. د بلجیم د بهرنیو چارو وزیر دا پیښې د تسلیم شوي ملکیانو پر سړو خونو برید تیری بللی دی. په ورته وخت کې اسرائیل ادعا کوي چې په سوریه او غزه کې یاغیان او وسلوال هدف ګرځولي، خو ملکي قربانیان او نړیوال غبرګونونه د دې عملیاتو د پراخ انساني لګښت په اړه جدي اندېښنې راپورته کړي دي. ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسیه چمتو ده په لیکلې بڼه تضمین ورکړي چې پر هیڅ اروپایي هیواد به برید ونه کړي. هغه دا څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په بشکک کې وکړې او د اروپایي هیوادونو اندېښنې یې بې اساسه او مضحکه وبللې. پوتین ټینګار وکړ چې مسکو د اروپا د برید پلان نه درلود او که لویدیځ رسمي تضمین غواړي روسیه به یې ورکړي، خو اروپایي مشران د هغه پر وینا باور نه لري او یادونه کوي چې پوتین د 2022 کال د یرغل تر مخه هم د اوکراین د ننیولو ادعا کړې وه. پوتین د امریکا له ملاتړ لرونکي د سولې مسودې ته محتاط مثبته اشاره وکړه، خو یو ځل بیا یې وویل د جګړې د ختمېدو لپاره باید اوکرایني ځواکونه له دونیتسک او لوهانسک څخه ووځي، حتی له هغو سیمو څخه چې روسیه یې بشپړ کنټرول نه لري. هغه خبرداری ورکړ چې که اوکراین دا کار ونه کړي روسیه به خپلې موخې پر پوځي لارو تعقیب کړي. اوکراین دا شرط ردوي او وایي چې د ځواکونو ایستل به مسکو ته د کیف پر لور د پرمختګ زمینه برابره کړي. پوتین بیا د زیلنسکي واکمني نامشروع وبلله، خو کیف ټینګار کوي چې د جګړې له امله ټاکنې نه کېدې. د زیلنسکي د دفتر مشر اندري یرماک وایي اوکراین به هېڅکله خپله خاوره ورنه کړي. په همدې وخت کې اوکراین او امریکا د سولې د نوې طرحې پر تعدیلاتو کار کوي او تمه ده چې راتلونکې اونۍ د امنیتي ضمانتونو په اړه خبرې ترسره شي. دغه راز د امریکا استازي به د بحثونو د دوام لپاره مسکو ته هم سفر وکړي. اروپایي پارلمان د سودان د روانې کورنۍ جګړې په اړه خپل تازه پریکړه لیک داسې تصویب کړی چې پکې د متحده عربي اماراتو نوم او د احتمالي ښکېلتیا هر ډول یادونه لرې شوې ده. د پارلماني سرچینو په وینا د اروپا د خلکو ستر ګوند EPP د اماراتي چارواکو د فعال ډیپلوماسۍ له امله د پریکړه لیک له مسودې څخه د دغه هیواد نوم وتلو ته غاړه ایښې ده. راپورونه وایي چې د اماراتو د بهرنیو چارو سلاکاري وزیر لانا نصیبه د سټراسبورګ د غونډو پر مهال له اروپایي استازو سره پرلپسې لابي کړي څو د ابوظبي نوم له دې سند څخه حذف شي. دغه بدلون وروسته له هغې رامنځته کیږي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو افشا شوې څېړنه چې د اپریل په میاشت کې خپره شوې وه څرګندوي چې پرمختللې وسلې د اماراتو او چاد له لارې دارفور ته رسېدلي دي. هغه اقدام چې د وسلو پر بندیز ښکاره تیری بلل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو جلا راپور کې ویلي چې په خرطوم کې نیول شوې چینایي وسلې د اماراتو له لوري بیا صادرې شوې وي او وروسته د دارفور په جګړه کې کارول شوې دي. متحده عربي اماراتو بیا دا ټول تورونه په کلکه رد کړي دي.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړی چې متحده ایالات به د درېیمې نړۍ له هیوادونو د کډوالو منل په دایمي توګه بند کړي. ټرمپ ادعا کوي چې اوسنی کډوالیز بهیر د ډیرو امریکایانو ګټې او د ژوند کیفیت زیانمن کړی او امریکا باید له دې پالیسیو بیا ورغول شي. هغه د دې پریکړې جزئیات او هغه هیوادونه نه دي څرګند کړي چې اغیز به پرې وکړي، خو له دې اعلان یوه ورځ مخکې په واشنګټن ډي سي کې د یو افغان له لوري د ملي ګارډ پر غړو د برید خبر خپور شو چې 2 سرتیري پکې مړه شوي وو. ویل کېږي تورنکس رحمان الله لکنوال په 2021 کال کې د افغانانو د ځانګړي کډوالیز پروګرام له لارې امریکا ته تللی و. له دې پیښې وروسته امریکا د افغان کډوالو د پناه غوښتنې پروسه ودروله او د طبیعت او کډوالي اداره یې وایي د 19 هیوادونو هغو کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارټونه بیا وڅېړي. د سپینې ماڼۍ د پخوانۍ اعلامیې له مخې پکې د افغانستان، ایران، هایتي، کیوبا، سومالیا او وینزویلا نومونه شامل دي. ټرمپ دغه راز ژمنه کړې چې غیر طبیعي امریکایانو ته به ټولې فدرالي مرستې بندې شي. او د پای خبر دا چې په جنوبي او سویل ختیځ اسیا کې سختو بارانونو، سیلابونو او طوفانونو پراخ انساني او مالی زیانونه اړولي چې په ترڅ کې په اندونیزیا، تایلند او سریلانکا کې د مرګ ژوبلې شمېر په چټکۍ لوړ شوی دی. په اندونیزیا کې د سوماترا ټاپو د سیلابونو او ځمکې ښویدنې له امله د وژل شویو شمېر 140 ته رسېدلی او نږدې 80 کسان لا هم لا درکه دي. د ملي پیښو ادارې له مخې تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په شمالي سوماترا کې رامنځته شوې ده، چیرې چې ګڼې سیمې لا هم د اوبو لاندې دي او د ژغورنې ډلې له سختو خنډونو سره مخ دي. په تایلند کې هم د اورښتونو او سیلابونو له امله د مرګ ژوبلې کچه لوړه شوې او چارواکي وایي لږ تر لږه 145 کسان وژل شوي. دغه راز په سریلانکا کې د ټیټوا استوایي طوفان له امله راغلو سختو بارانونو او سیلابونو لږ تر لږه 50 کسان وژلي او لسګونه نور لا درکه دي. چارواکي په ټولو دریو هیوادونو کې د ژغورنې عملیاتو پراخولو، د اوبو ایستلو، لارو خلاصولو او بې ځایه شویو کورنیو ته د بیړنیو مرستو د لیږد هڅې کوي. خو د ځاني او مالی تلفاتو لوړ شمېر د سیمې د ګډوډ اقلیمي حالاتو د دوام نښه بلل کېږي. بهرني خبرونه همدومره د کورنیو او سپورتي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنیو فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خپرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 24 تر سبانۍ خپرونې د الله په امان.